د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبت شپږو امریتونو په 2 اونیو کې 1540 اتیا بېلابېلې وثیقې اجرا کړي دي. د لغمان او دایکنډي ولایتونو د حقوقو امریتونو په یوه میاشت کې 452 دوسیو او عرضمانو ته رسیدنه کړې ده. د کابل ښاري ابتدایه محکمې اړوند 4 زونونو په 2 اونیو کې 990 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سمنګان ولایت د حقوقو امریت په یوه میاشت کې 314 دوسیو او عرضمانو ته رسیدنه کړې ده. په ننګرهار ولایت کې 4 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د کندهار زون نظامی محکمې د مسؤلینو په هڅو د قتل موضوع حل شوه. د سترې محکمې د جزا دیوان عمومي رئیس پروان ولایت ته د سفر پر مهال د قتل اړوند 14 دوسیې حل او فصل کړې. په پکتیکا ولایت کې یو متهم ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د ننګرهار ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 444 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 191 وثیقې هم اجرا کړي دي. د قضایي تفتیش عمومي ریاست مفتشینو د بلخ ولایت له محاکمو او مرکزی زندان څخه لیدنه وکړه. د سترې محکمې مرکزی تمیز د جزا عمومي دیوان د روان 1403 هجري شمسي کال په 2مه روبع کې 807 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 196 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 321 وثیقې اجرا کړي دي. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 180 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 190 وثیقې اجرا کړي دي. د بادغیس ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 609 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 215 وثیقې اجرا کړي دي. پروان ولایت کې پر 4 مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. غزنی ولایت کې 2 کسانو ته د محکمې د پریکړې په اساس تعزیري سزا ورکړل شوه او د کاپیسا محاکمو په 2 اونیو کې 129 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 2 وثیقې هم اجرا کړي دي.